ورور تپوس کړی دی. بعضې خلک دا خبره ډېره کوي، څوک ورته ګران وي زړه ته یې نږدې نه ورته وایي چې الله دې زما عمر ستا کړي. یعنې مطلب د دې خبرې دا وي چې زما چې کوم عمر دی نو دا دې الله زما نه واخلي او دا دې الله تعالی درکړي، او ته دې ژوندی نو خیر دی که زه مړ شم څه پروا نه کوي. نو دا دعا کوي ورته. د دې خبرې څه حکم دی؟ جایز ده که ده؟ الجواب بالله المستعان. د دې مسلې مختصر جواب دا دی، اول خو دا خبره چې هسې د خلکو په ژبه باندې عادت شوې ده، څوک ورته ګران وي زړه ته نږدې دا خبره کوي، نو داسې حقیقت باندې بنا نه وي، لکه حقیقت تا نه وایي. داسې نه شي کېدی چې یو سړی د چا عمر نه خپل عمر نه حصه والي بل چا له ورکړي. نو هسې د زړه د مینې نه دا خبره کوي او د محبت هغه اظهار کوي ورته. په دې باندې الله څوک نه رانیسي، داسې لغوه غوندې کې خبره ده. الله سبحانه وتعالی وایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. الله سبحانه وتعالی په دې باندې څوک نه رانیسي. شیخ عبدالرحمن سعدي رحمه الله دې آیات کې وایي لا یؤاخذکم بما یجری علی السنتکم من الایمان اللاغیه. هغه سبونه او خبرې چې ستاسو په ژبه باندې تیریږي نو الله په دې باندې تاسو نه رانیسي. هغه خبرې چې په هغې باندې بنده خوله وخوځوي او په هغې باندې ژبه وخوځوي من غیر قصد منه ولا کسب قلب، بغیر د قصد نه چې د اراده نه راکړې د دې خبرې، خو په خوله باندې جاري شوه، په ژبه باندې جاري شوه. ولکنها جرت علی لسانه، لیکن د ده په خوله باندې او د ده په ژبه باندې دغه خبره جاري شوه. نو په دې باندې الله سبحانه وتعالی څوک نه رانیسي په دې خبره باندې. نو دا خبرې دا یو دلیل شو د دې خبرې دپاره. نو دویم حالت په دې مسله کې هغه دا دی چې یو سړی دا خبرې وکړي او د زړه نه اراده وکړي او د زړه نه دا خبره راوځي چې الله زما د عمر نه څه حصه والي او تا لې درکړي. نو ګوره دلته دا خبره یاد وساتئ چې د الله سبحانه وتعالی د دعاګانو دروازې کولاو دي زموږ په مخه باندې، او الله سبحانه وتعالی دا خبره بار بار کړې ده په قرآن کریم کې وقال ربکم ادعوني استجب لکم. الله سبحانه وتعالی وایي زما نه وغواړئ زه ستاسو دعاګانې قبلوم. الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې وغواړئ، الله سبحانه وتعالی ستاسو دعاګانې قبلوي. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی ډېره واضحه وایي واسألوا الله من فضله ان الله کان بكل شیء علیما. الله سبحانه وتعالی چې کوم رحمتونه دي نو د هغې سوال وکړئ د الله نه، چې کوم نعمتونه دي د رب العالمین سره نو هغه ترې وغواړئ، تاسو باندې کوي، خو د الله نه تاسو دعاګانې غواړئ. نو چې څومره آیتونه دي حدیث دي په دې باب کې، نو دا دلیل د دې خبرې دی چې د الله سبحانه وتعالی دروازې کولاو دي. نو چې کله دروازې کولاو دي نو مونږ د الله دغه پراخه رحمت او دغه پراخه نعمت ته ولې مونږ په ځان باندې بندو؟ دغه بندې دروازې ولې مونږ په ځان باندې، دغه کولاو دروازې ولې په ځان باندې مونږ بندو؟ چې کوم دروازې مونږ ته کولاو کړي دي ولې مونږ دا کوشش کوو چې دغه دروازې چې د رحمتونو دي او په مونږ باندې کېږي دا ولې مونږ په ځان باندې بندو؟ هغه عربي ته چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې قد تحجرت واسعا، تا خو د الله سبحانه وتعالی پراخه رحمت ته رابند کو، په یو کوزه کې دې رابند کو، دا دې بلکل راتنګ دې کو د الله د کولا او رحمت. د الله سبحانه وتعالی رحمتونه ډېر دي. نو چې کله هم دعاګانې غواړئ نو داسې دعا به نه غواړئ چې هغه ډېر کمزوري دعا وي، د الله نه به ښه اوچته دعا غواړئ. او د الله سبحانه وتعالی اوچت څیزونو سره مینه کوي. ویکره صفصافها حدیث کې چې راځي چې هسې بېکاره څیزونو سره الله مینه نه کوي، بېکاره خبرې دي سره الله مینه نه کوي. نو اوچت همت والا انسانان د الله سبحانه وتعالی خوښ دي، او څوک چې د الله سبحانه وتعالی څنګه ګمان وساتي نو بیا ورسره مغه شانته کوي هم. نو که ته دې په ځای چې ته وایې چې زما د عمر نه د الله حصه والي او تا دې درکړي، نو داسې ووایي چې تا د الله سبحانه وتعالی اوږد عمر درکړي او الله دې په عمر کې برکت واچوه او الله دې ستا نه د دین ډېر خدمت والي، او چې څه دعا ورته کښې نو کولی شي. نو د الله سبحانه وتعالی رحمت ډېر کولاو دی. داسې نه ده چې ستا د عمر نه به حصه والي او که ستا د عمر نه حصه وانلي نو د الله سبحانه وتعالی په رحمت کې به څه کمی راشي یا د هغه رحمت نه به څه کم شي. داسې خو نه ده که نه چې کم عمر یې تاله درکړی دی نو هغه رحمت صرف یې په تا کې بند کړی دی، داسې نه ده. بلکې د الله سبحانه وتعالی دومره کولاو رحمت دی. که دغه سړی چې ته د هغې لپاره وایې چې زما د عمر نه دی 120 کاله تاله درکړي نو الله سبحانه وتعالی هغې له 1000 کاله هم ورکولی شي، هغه تر قیامته پورې ژوندی ساتلی شي.
الله په رحمت کې څه کمی نه راځي. خو دا د هغه کسانو خبرې چې کېدای شي دې خبرې ته بعضې خلک متوجه شوي دي، بعضې خلک د مینې د وجې نه کوي، لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي، نو په دې کې څه خبره نشته دی. خو به هر حال د دې خبرې نه که په دې نیت باندې سړی وکړي چې زما د عمر نه دی الله حصه والي او تالی دې درکړي، نو په دې باندې دا سړی ګناهګارېږي، دا به توبه وباسي د دې خبرې نه. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې واضحه دا خبره کړې ده، صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تدعوا على انفسکم الا بخیر. ځان ته به ګوره خیرې نه کوئ، ځان ته به د خیر دعاګانې کوئ چې کوم خیر تاسو غواړئ د الله سبحانه وتعالی نه هغه غواړئ، ځان دپاره به دعاګانې نه کوئ په ځان باندې، یعنې ځان ته خیرې کول دي دا یو قسم. ته خپل ځان خپل عمر د هغې حق ځای کول دي او ځان دپاره بدخوایي ده، نو د دې نه ځان بیا ساتل ضروري او لازمي دي، بیا به د دې نه توبه وباسي. هذا والله اعلم.